کچیر موږ تاسو د صحابه تاریخ وګورو دي صحابه په دې کافرو سره څومره بغض کو څومره کینه به سره کوله چې دا غیینه به اسکله دومره غصه به او دي کافرو ته عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه بارک راغلی چې دا یو بهترین صحابي دی دا نبی صلی الله علیه وسلم بلیګل دا او خبیب او غیره دا صحابه نبی صلی الله علیه وسلم بلیګل نو الته بلار کې به مشرکین خبر شو مشرکین به سره وتل ځنی شهیدان کله یو درې کسان پاتې شو په دې شهیدانو کې یو شهید چې وشه هغه عاصم رضی الله عنه دا یو بهترین صحابي او دا د صحابي وو چې د دې مکی مشرکینو نه ډېر کسان مردار کړیو دا خلک لا مکی مشرکینو ته ویلي چې یو پکې عاصم وجلې ده رضی الله عنه دا شهید کړي ده وای د مکی مشرکینو له تاسو دا شهید کړي ده یره تاسو لاړ شئ دې پانګ وکړي دا به ګور تاسو څه غپ لګوي دا به رښتینی نه وجلې وای کسان راولېګل او ته چې تاسو لاړ شئ د دې غټ دشتګر او د دې غټ دشمن چې زمنګ دی تاسو لاړ شئ دې سر راوړی چې موږ په داسونه یخکو وای د مکی مشرکین راولېګل او دې را چې د عاصم رضی الله عنه نصر غوسکی او چې دا ویسه مکیله چې کله دې رال نو د رب العالمین غیرت ته وګورئ عاصم رضی الله عنه په دنیا کې ویلو په ژوند کې ویلو چې زما د دې کافرو د مشرکینو سره دومره بغض دی او دومره کینه مې د وسره چې زه په ژوند کې د دې سره لاس نه یوځای کوم او به په ژوند کې سره یوځای نه کړ چې کله مرګ شو او دا شهید شو شهید پروت دی دا او د مکی مشرکین رال چې دا سر دی غوسکی چې کله غیران الله رب العالمین په مچي راوستلې دا غټ غومبسانو چې کله باغیر نږدې کېدل نو دغه مچود نه پرې خدل الله رب العالمین د دې څومره کومک کو سیلاب راوته باران وشو او سیلاب راوته او الله رب العالمین دغه عاصم رضی الله عنه دا جسد د دین اورته سیلاب ویولو یو ځکه الله رب العالمین په خپل تدبیر سره دا دفن کړ عمر رضی الله عنه ویل د الله غیرت ته وګوره ملګرو عاصم رضی الله عنه قسم کړو چې د دې کافرو د مشرکینو سره زلاس نه یوځای کومه بدن سره نه یوځای کومه وای په ژوند کې هو سره یوځای نه کړ د پس د مرګ نو الله رب العالمین څنګه غیرت وکړ چې الله رب العالمین باران وکړ دغه په وجه سیلاب راغی او الله رب العالمین په خپل تدبیر سره دا دفن کړ نو الله رب العالمین هم ډیر غیرتی ذات دی د وجه نه ورځي د کوپی والی راغلی او مغیره بن شعبه د عمر رضی الله عنه په خلافت کې چې کله دارغه محاسبه کوله نو څه خط لیکلو او ډیر خیسته خط وو عمر رضی الله عنه چې کله خط ورکاږي ته وکتلې وته چې مغیره دا خط څنګه لیکل څنګه خیسته خط لیکل دی وای مغیره بن شعبه رضی الله عنه ته ویل چې یا امیر المؤمنین دا په کوپه کې یو غلام دی نصرانی غلام دی عیسوی غلام دی او ډیر خیسته خط لیکي او ټول خلکو لاغه خط لیکي باغه مې لیکل دی وای عمر رضی الله عنه ته غوسه شو ورته ویل چې هل حنیفا مسلما اے مغیره چې د په پاک مسلمان باندې خط ونه لیکه چې تا په عیسوی باندې خط لیکه وای دی وته ویل چې خط ډېر خیسته دی او دا دی او دا وای عمر رضی الله عنه ویل چې اے مغیره تا ولې په قران کې دا آیت نه لسته چې یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا اے مؤمنانو د دې يهود او نصارانو ګره رازداران مو جوړوي د دې تر درس خبرې مکوي ګره په دې باندې به خط ونه لیکي عبد الله بن عباس ویلي رضی الله عنهما ومن صافح مشركا فليتوضا ويچاچ د مشرک سړي سره مصافحه وکړو لاسي ورکو دا سړی د ګورو د سوکی نو دي صحابه به د کفارو سره دومره حسد لره دومره کینه به سره لره نن د مسلمانانو ضمیر مړله د مسلمانانو هغه کینه مړه ده د يهودو او نصارا سره په کار ده چې مسلمان د يهودي سره مخامخ شي په زید دي چې وسو خاندي تاغي غوخه به دوخري او هغه ملک ختمي کی خو لیکن د مسلمانانو نه هغه تربوري د يهودو او نصارا سره ختمه شوې ده هغه کینه ختمه شوې ده هغه جذبه ختمه شوې ده نو وجدا ده يهود او نصارا مالکان دي او دا زمونږه دومره مسلمانانو غلامان کله چې مسلمانان د يهود او نصارا نه کرکه نه لري دا غي سره حسد نه لري دا غي د لباس سره حسد نه لري دا غي د خوراک سره حسد نه لري کینه سره نه لري نو مسلمانان به همیشه هم د قصې ذلیلې وکه مسلمانان غواړي چې الله موږ له پټوله دنیا باندې بادشاہي راکړي خلافت راکړي امارت راکړي نو هغه د دې کار وکړي چې د يهود او نصارا سره بغض وکړي کینه دې سره وکړي چې الله رب العالمین ولا دغه بادشاہي به ته ورکړي